سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ سه. افغان کرکټ بورډ د 2023 کال تر ډسمبر میاشتې پورې ښه پرېمانه سیالۍ مهالویش خپور کړی. په دې مهالویش کې له اسټرالیا سره 3 شلاوریزې، نیوزیلینډ سره 1 ټسټ، د هند سره 3 ورځنۍ، همدغه راز سریلانکا، بنګلادیش، آیرلینډ، ویسټ انډیز سره هم سیالۍ شاملې دي. دا به لومړی ځل وي چې افغانستان د اسټرالیا سره سیریز ترسره کوي. تر دې وړاندې اسټرالیا د افغانستان سره د 1 ټسټ او ورځنیو سیریز لغوه کړی دی. افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د سپټمبر پر 3 د بنګلادیش پر وړاندې لاهور کرکټ لوبغاړي کې ترسره کړي او پر 5 به د سریلانکا لوبډلې سره په همدې کرکټ لوبغاړي کې ترسره کړي. د نیوزیلینډ سره د ټسټ لوبه نوی افتخار دی، د افغان لوبډلې لپاره یو ښه زیری هم دی. او بل د اسیا جام د راتلونکي اګست میاشتې په 23مه نیټه به پاکستان او نیپال ترمنځ لومړۍ لوبه ترسره شي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده، په چینل کې نوي یاست نو حتما موږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.